أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. نن به د سوره بقره درس نمبر 15 شروع کو. په دغه کې به آیات نمبر 181 او 182 ترجمه او تفسیر وکړو. اول به ترجمه ته راشو. فمن بدله، بس چا چې بدل کو دا وصیت، بعد ما سمعه، وروسته د هغې خبرې نه چې کله د دا وصیت واورېده، فانما اثمه، بس یقینا دا د وصیت بدلولو ګناه چې دی، علی الذین، په هغه خلکو دی، یبدلونه، څوک چې بدل کی. ان الله، بشک الله چې دی، سمیع، ښه اورېدونکی دی د ټولو خبرو، علیم، ښه پوه دی د ټولو احوالو نه. فمن خاف، بس څوک چې یریږي، ډارېږي، چاته یره وي، من موسن، د وصیت کوونکي نه، جنفن، د خطا او اثمن، یا د ګناه، فاصلح بینهم، بس دا د صلح وکړي د دوی په منځ کې، فلا اثم علیه، نو بیا هېڅ ګناه نشته په د وصیت بدلولو باندې، چې دغه سړي دا وصیت بدل کړه په د نه څه ګناه نشته. ان الله، بشک الله چې د غفور، ډېر بخونکی دی، رحیم، ډېر رحم کوونکی دی. خو موږ تاسې بېګا یم د وصیت مسلې شروع کړې وې. دغو دو آیتو کې بیا د وصیت خبره ده. بېګا مو تاسې ویلي وو چې وصیت چاته یایي؟ وصیت هر هغه خبره، هر هغه حکم چې سړی په ژوندون کې وکړي او بیا د مرګ نه بعد څه شي؟ عملي شي. احمد ووی چې ما مال نه 1 لاک روپۍ یا 2 لاکه روپۍ هر څومره چې وي دا فلانکي ته ویر کړو. بس دا چې مړ شه، اول خو به د بچیان ورپاسي، د څومره پیسې دي دا به وصیت به هم نه عملي کوي، نه به خپلو کې تقسیموي. اول به د قبر، دفن، کفن و دغو خرچه وکړي. چې دا یې وکړه، دا یې ښخ کړه، بیا مثال خبره 9 لاکه روپۍ پاتې شوې او ده ویلي دي چې 3 لاکه به فلانکي ته ورکوئ. نو اوس خو 3 حصه کېږي که نه؟ موږ تاسې بېګا ویلي وو چې وصیت په څومره دته جایز ده چې وکړي؟ 3 حصه. نو اوس 9 لاکو کې 3 لاکه او فلانکي ته ورکړي، 6 لاکه به بچیان خپلو کې تقسیم کړي. بله مسله لږه یاد ساتئ، د وصیت چې دی که چېرته یو پلار خپل بچي دپاره یې وکړه، یعنې خپلو ده چې کوم میراثخواره دي هغوی دپاره یې وصیت وکړه، دا نه دی صحیح. وصیت چا دپاره صحیح کېږي؟ څوک چې میراث کې حق نه لري، هغو پاره وصیت صحیح کېږي. اوس احمد نه 3 بچیان پاتې کېږي، دغو 3 بچیانو ته خو د میراث پاتې کېږي که نه؟ نو احمد دغو بچیانو کې داسې نشي کوی چې یو بچي ته ووایي چې تا دپاره به میراث هم میلاویږي او ما درته وصیت هم کړی دی. که ویم کې دا پې ګناهګار شه او بچیان به دا وصیت نه نافظوي. دا مسله یاده ساتئ. وصیت هغه سړي ته قابل قبول دی چې هغه میراث کې حق نه لري. لکه مثال خبره ورور شه، مثال خبره لمسی شه، مثال خبره نوره لرې رشته داران شول، ملګري شول، دغو دپاره قابل قبول دی وصیت. نو دا د وصیت یو څو مسلې شوې. نن آیات مبارکه کې یو سړی د وصیت یې وکړه، ویې چې ما مال نه دومره فلانکي ته حصه ورکوئ، زمان یې ورپاڅېدل، ده ویلي و 2 لاکه ورکوئ، زمان یې 1 لاک ورکړي. وصیت کې کمی وکړه. دا اوس پلار یې نه دی ګناهګار، بچي څه شول؟ ګناهګار شول. یا پلار یې ویلي چې 1 لاک ورکوئ، زمان وی مثال خبره وی چې نه ډېرې ورکوو، زیاته یې پکې راوسته، نو دا هم دوی وصیت کې تبدیلي راوسته، دا دوی ښه کار ونه کړو. دا خو یوه مسله شوه. بل آیات مبارکه کې الله څه فرمایي؟
الله جل شانه موږ ته یایي که چېرته دا وصیت کوونکي داسې یو وصیت کړی دی چې هغه د وجې خلکو منځ کې جنګ جګړه جوړیږي، نو یو مصلح راپاڅېده، هغه صلح پکې وکړه، د وصیت یې کم کا یا زیات کا، نو په دغه باندې دا بیا نه ګناهګارېږي، ځکه چې صلح یې راوسته که نه. نو دا وصیت چې دی صرف په مال کې نه کېږي. ښه مخکې خو اسلام په ابتدا کې ما تاسو ته بېګایه دا مسله وکړه چې ابتدا د اسلام کې چې د میراث مسلې نه وې راغلې، دا په هر سړي فرض وه. کسې بېګا ما آیات کیا ووې بیا مې ته وي چې دا آیات لږ وروسته بیا نور آیتونه راځي سوره نسا کې، دا آیات څه شو؟ منسوخ یې کو، دا حکم یې ختم کا، حیات شته دی حکم یې ختم شو. نو ابتدا د اسلام کې وصیت کول فرض و، بیا هغه نه بعد نن سبا موږ تاسې دپاره مستحب ده، خو بعضو صورتونو کې په موږ تاسې هم فرض واجب کېږي، کله چې ما باندې روژې پاتې وي، یا په ما باندې حج پاتې وي، یا په ما باندې منځونه پاتې وي، یا په ما باندې چا حج هغه وي قرضه وي، یا په ما باندې زکات وي، نو زه به چې کله مړ کېږم باید دا ما ځان سره لیکلي وي، که لیکلي مې نه وي زه باید چاته وایم چې ما باندې دومره منځونه پاتې دي چې ګوره ما مال نه دا پیسې وباسې. بیا به تا مال نه دومره پیسې وباسي بچیان چې هغه درېیمه حصه تا پکې هغه شي، که درېیمه حصې نه تا منځونو کفاره وشوه که ونه شوه، مثال خبره ټول عمر دی خوبو کې تېر کړی وي، په 3 لاکو تا منځونه نه پوره کېږي، نو بیا هغه یې بچیانو خوښه ده چې هغوی خپلو 6 لاکو نه درته پوره کوي او که نه کوي، هغه یې دوی خوښه ده. دا مسله یې یاد ساتئ. بل یو سړی د داسې وصیت یې وکړه چې خپل بچیان یې میراث نه محرومول. دغه باره کې حدیث شریف کې ډېر سخت الفاظ دي. هر هغه سړی چې هغه وصیت سره خپل وارثان محروموي، الله جل شانه به دا د قیامت ورځ د جنت نه محروموي. ډېر خلک داسې شته دي خپلو بچیانو سره بس بیا وران شي. ابو هریره رضی الله عنه به فرمایل یو نیم سړی وي ټول عمر یې په بزرګۍ کې تیر شي، په آخر وخت کې بیا داسې وصیت وکړي ځان ته جهنم وټاکي په دې کار سره، نو دې نه ځان ساتل پکار دي. او بل د وصیت دپاره ښه طریقه دا دی چې د 2 نیکانو خلکو منځ کې وکړي چې هغوی سبا ګواهان وي چې فلانکي دا خبره کړې وه، ځکه که ګواهان نه وي هغه چا ته چې وصیت راویایي چې ما ته 4 لکه یېلي دي، بچیان وایي چې نه تا ته 2 لکه یادې کړي دي، نو لانجه به جوړوي، او چې ګواهان وي خبره به نه وي. فمن بدله بس چا چې بدل کو دا وصیت بعد ما سمعه ورسته د اورېدلو د دې وصیت نه، فانما اثمه بس بېشکه دا د وصیت بدلولو ګناه چې دی علی الذین په هغه خلکو دی یبدلونه چا چې بدل کړی وي دا وصیت. ان الله بشک الله چې ده سمیع علیم خ اوریدونکی ده، علیم خبردار ده د هر قسمه احوالنا. فمن خاف بس څوک چې ډاریږي من موسن د وصیت کوونکي نه، جنفن د طرفدارۍ د وجې چې ده کیدای شي طرف ته طرف یې کړی وي که نه چت، او اثمن یا د ګناه، جنفن ده خو په زوره طرفداري نه وي کړي، خطا شوی وي، او اثمن یا یې قصدن دا کار کړی وي، نو بیا خو ګناه شوه. فاصلح بینهم نو بیا د صلح وکړی دوی په مابین کې، فلا اثم علیه نو بیا هیڅ ګناه نشته په دوی باندې. چا چې دا وصیت بدل را بدل کو دا هیڅ ګناه نه لري، بلکې الله به الټا ثواب ورکړي انشاءالله. ان الله بېشک الله چې دی غفور ډېر بخونکی دی، رحیم ډېر رحم کوونکی دی. نن دپاره همدا درس بس دی. وما علینا الا البلاغ.